وساتل شي تر څو چې د مشرتوب ځای په خپل پاتې شي او کشرتوب په خپل پاتې شي او دا چې هغه د کلي درناوی چې هغه به هغه یو مشر ته لاره او دغه مشر په کورنۍ کې په خلکو باندې لاس وچتاوه او هغوی ته راتلل هغو ته که چېرته به د چا ترمنځ د غټانو ترمنځ جنګ او دعوه وه هم نو هغه مشر به منل شوی مشر و دا اوس هم دا بدبختۍ په وطن کې وي خو چې مشر وشي ولو که دغه هلکان ایوانان چې څومره ښکني وایي ټکوي که چېرته د غټانو کومه خبره وي هغه کور ته چې ورننوځي کور کې هم یو ورور بل ورور هم وایي چې تا څه کوئ دا ولې بدبختي مو جوړه کړې دی یا خارج ته یا داخل ته تاسې منډې وایي ویلي دا بدبختي کوئ دا ویلي جګړه دعا کوئ اوس هم هغه سپینګرتوب شته دی هغه نوي نوره پیدا کېږي نوره پیدا کېږي د هغه سپینګرتوب خو په هر ځای کې شته دی انشاءالله چې دا به نه راځي باید دغه وړو کې دغه نسل همداسې زده کړي د هغه مشر نه چې وي چې هغه دا سپین ږیری چې روغله وړی وخت کنل وی ټکول د هغه کور کې جګړه دوا وه د هغه یې وټپوله سره قرار کړل باید زه داسې کار وکړم داسې ښه کار چې یخ کولو دا ښه کار زه وکړم نو دا یوه نیکبختي دی که داسې وي چې سپین ږیري قدر ورک شي د سپین ږیري عزت ورک شي نو دا ټوله بدبختي د خپل ځان د هر سړي د خپل کلي دی د خپل دود رواج دا باید خراب نه کړو باید د سپین ږیري قدر وي مشر وپېژنو کور وپېژنو خپل انسانګرات وپېژنو نو بل سړي ته هغه به مړ به شي خدای ته وبخي مګر هم بل نفر هم انداسه کیدای شي چې وایي کې چې وایي چې فلاني سپین ږیري داسې کول داسې زه وکړم بلکل دغه وړې وړې شخړې دغو خلکو پای ته رسولې درنو لیدونکو دا یوازې دا نه ده چې موږ تاسو ته خبرې پرې وکړو موږ تاسو ته ووایو چې لکه د ماشومانو تاسو کولی شئ هغه ستونزې چې د ماشومانو په د جګړې نه راپورته شوي دي یا راپورته کېږي هغه له موږ سره وچېړئ پرې خبرې وکړئ او وګورو چې د ماشومانو ستونزې تر لویانو پورې ورسېږي لکه دلته مخکې موږ ته څو ځله لیدونکو ټلیفونونه کړي دي په همدې اړوند باندې دا ویلي دي چې په لوبو کې زموږ ماشومان خوږ شوي یا په لوبو کې یو ماشوم خوږ شي نو غواړم زه په دې اړوند باندې د حاجي صاحب نه درنو لیدونکو تاسو هم ګورئ حاجي صاحب که چېرته داسې وشي چې په دغه وړکتوب په دوره کې یو ماشوم د بل ماشوم نه خوښ شي او لکه سپک وهل ټکول دا خبره چې وشي نو دا څرنګه د دې لکه دا ما خو داسې مخکې خپرونه کې معلومات داسې ورکړي دي چې دا زموږ مشرانو داسې یو روایت زموږ دپاره جوړ کړی ده چې وایي دا د ماشومانو غوښې ګډې دي او غوښې چې ګډې دي نو دا په دې معنا شوه چې ماشومان دې سره وایي ټکوي او هغه ویل ټکول په دې نه حسابېږي هغه په تېروتنه حسابېږي او مشران په دې باندې ډېر بیا وخت نه ورکوي دې کار ته چې څنګه ستاسو په خیال بالکل باید چې د کور مشر په دې خفګان پیدا نه کړي خفګان ته ونه رسوي دا غوښه د تا خبره تایید دی چې د هلکانو د ماشومانو غوښه شریکه ده نن به دوی خفګان په وکړي خو چې څنګه 2 دقیقې 15 دقیقې وتل دا ماشومان بیا همغه جګړه دعوا مستي ښه بد کوي نو د غټ ویلي دا شی په وکړي نه باید موږ تاسې د سپین ږیرو دا شی کول چې هغه کور کې کوم یو داسې کماکل به و داسې وړو وړکونې به جګړه دوا جوړه کړه نو بیا کور ته ویلي وو چې ته بالکل تا سره انسانګرت نشته دا ایوان دې ویلي وویلو دا خپل ورور دې ونه ویلو یا د خپل ورور ښه په وګڼلو یا د هغه په بد په وګڼلو نه که ته خپله حیثیت غواړې ښه ځوانتوب غواړې اوله باید خپل زوی خپل ورور خپل وراره وښکنې ورته پړاو ورکړې په کاروره هغه نه لږ لاس هم کش کړه چې خیر دی بچیه ته یې خوښ کړی ته یې خفه کړی مو ته خفه کړه هغه کله دا شی کولی شي خو د کور جګړه دوا باید دی چې دا په ونه کې په وړو حیوانانو نه دا سمه دا زه تاییدوم دی تا خبره بالکل چې وړه خبره باید دی چې غټو ته ونه رسېږي په خفګان د وړو غوښه شریکه ده او د وړو غوښه شریکه ده او که د هغوی ترمنځ د ویل ټکول وشو هغه ویل ټکول یې داسې حسابېږي چې هغه هېڅ خبره نه ده او داسې شګارې بګارې یو بل باندې ولګوي یو د بل نه ویښتان وشوکوه یو د بل نه جامې وشوکوه یو د بل نه د لوبو څیزونه واخله او بل یې ویسه نو دغه خبره بیا مشران
دغه دواړه دې کې خبره دا ده چې دغه دواړه مشران خپل بچیان ګري دې وجه نه ورته ستونزه نه پیدا کوي. حاجي صاحب ته به بدې ایوانان به پرېږدو کور کې به زه ته په د خپل د یوه دسترخوانه د یوې نغري کې وکسو چې دوه ورونه وي هم جنګېږي خور سره هم جنګېږي مور سره جنګېږي ورور سره جنګېږي دا څه دي نه پوهېږي نو پوه دي که نه نه بدې ایوانانو سره هم همداسې جګړه دوا کوي چې کور کې خپل مور سره ورور سره جګړه دوا کوي تو سره کوي پلار سره کوي مور سره کوي خو بدې کې همداسې کوي حاجت خفګان د بلې ورځې نشته چې ته پردي هلک سره یا پلار سره یا ورور سره خفګان ته ورسوې ته داسې ځان رسوي وکړه چې د یمو کور کې د خپل دوه ورونه یا یوه خور یوه ورور نه جنګېږي پلار سره مه جنګېږي چې دا جنګېږي هلته خوانده شي باید چې جنګي دا څوک جدا کولی نه شي نوک واورې یوه غوښه دی یو ځان دی یو بدن دی. بلکل یو بل شی حاجي صاحب چې زه غواړم او پرې خبرې وشي هغه دا ده که داسې و چې دوه ماشومان سره په جګړه و او د یو بل ویښتان یې نیولي وو یو د بل جامې یې نیولې یو د بل د لوبو لوښي یې وړي وو اخیستي وو او د دغه یو لوري یو هلک پلار راغی او یا د یو هلک مور راغله او دغه بل لوری هغه لوری چې د ده د زوی نه د لوبه سامان وړی دی یا ویې ټکول سره کړي دي او هغه باندې راښکله او شروع یې په وکړه ویې ټکاوه ویې وایي دې ته په کومه سترګه تاسو ګورئ مشران؟ دغه ته خو دغسې چې ډېر احمق دی ډېر بیکل دی ډېر 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 بد کار یې وکړو هغو ته مخامخ وایي چې وله تا ډېر بد کار وکړو پسې پوښتم ورته وایي چې تا بد کار وکړو کنې څوک راته مو خپله بیل کړي دي خو چې دا یا بې سار نیولی وایي و بل نه بې غوږونه نیولي وو که نه نه یې سره پرېږدي بس سمدلاسه ته د یوه روپۍ وهله ته لټ هغه تشله راوړه بس د ویښتې هم پرېږدي او غوږ ژم پرېږدي بله پرېږدي که نه نه دښمن وي نه چې یوه پرېږدي بله پرېږدي وایي چې ماته راکړه د یوه روپۍ بل یې چې ماته راکړه نو د ورور یا پلار ویلي جګړه په جوړه کړي چې خفګان په وکړي خو دا ډېره احمق دی خو که بیا داسې وکړه نو یعنې دغه زیاتی وکړه زیاتی کوي که نه هغه چا که داسې وکړي چې هغه د بچي سره چا جنګ کړی و جګړه یې کړې وه او هغه ماشوم یې وټکاو دا ګرم بلل کېږي دا ګرم بلل کوي دا ورور ته یایو یا پلار ته ویایو چې دا خو ډېر احمق سړی دی دی تو زوی یا ورور یا دا څنګه داسې خفګان یې پیدا کو سبا ته په خفه کېږي بل په خفه کېږي دا په خپل کور کې په قراره په پردې کې ورته وایي چې دا کار بیا ونه کړي دا ښه کار نه دی ملامت و دا ونه سمه لاره دا ده درنو لیدونکو سمه لاره پکې دا ده سمه لاره دا ده حاجي صاحب دا د موږ سره ده موږ تاسو سره ده د یو مشر په ډول باندې سمه خبره دا ده که چېرته د دوو ماشومانو سره جنګ او جګړه وه هغه ته د مشران راشي او خپله سختي دې ورته وښیي خپله سختي دې داسې ورته وښیي چې هغه دواړه لوري دې ته تیار کړي هغه دواړه لوري په دې پوه کړي چې دوی دواړه لوري زیاتی کوي چې یو د بل سره جګړه کوي نو دوی که چېرته دا مشران ځان ورته سخت وښیي هغه دواړه لوري یو سپکه چاپېړه یو څه ناڅه خبره ورته وکړي نو دغه ټوله برابرېږي او که یو سړي پلار هم راغی یو ماشوم پلار هم راغی هغه پلار هم باید دغه دواړه لوري ځان سخت کړي هغه دواړه لوري ورټي او ورته ووایي چې تاسو دواړه بد کوئ چې تاسو جګړه کوئ نو دغه یو مناسبه لاره ګڼل کېږي خبره ده ډېره مناسبه لاره ده دا ډېره غوره خبره دا ده نو غوره خبره دا شوه چې کله د ماشومانو ترمنځ جګړه وي نو تاسو هغه بیا هغه دواړه لوري کنځلی شئ او بدره دې د سختۍ په معنا په داسې معنا نه چې تاسو د هغه نه ناوړه ګټه پورته کړئ که تاسو ورسره سختي وکړئ او هغه دواړه لوري ته یوه سپکه څاپېړه هغه څومره چې هغوی په توان کې هغوی څومره کولی شي داسې نه وي چې هغه وړوکی ماشوم وي او تاسو یې په درنه څاپېړ ووایي خدای مه کړه دا یوه بله ستونزه ده د هغوی د توان سره سم د هغوی د هغه بدني ځواک سره سم هغوی ته خبرې وشي هغه ته وویل شي هغه په دې باندې پوهه کړل شي اوس راځو حاجي صاحب یوه بلې خبرې ته راځو هغه دا ده چې که موږ دا فکر وکړو نه دا وړه خبره موږ په دې باندې خبرې کوو نو که موږ یو بل شي ته پام وکړو حاجي صاحب هغه دا ده چې همدغه وړه همدغه ټولنه چې په دا کوڅه کې په دا کلي کې په دا کور کې په شخړو اخته دي او دغه زموږ هېواد کې په شخړو اخته دي
او دغه د دوی دغه روحیه د دوی دغه چلند یو ډول سخت زخت او جنگي روحیه ده که نه یا دغه څو کلونه جګړې هم دغسې یو اثر غورځولی ده او دا په نړیوالو څېړنو کې مشهوره خبره ده چې دغه جګړې په دغه ټولنه باندې داسې یو اثر لري نو دغه خلک لویېږي حاجي صاحب نو که موږ دا ګوره دغه ټولنه بیا لویېږي د دغو نه مشران ځوانان جوړېږي بیا هغه ځوانان هغه ټولنه په تاوتریخوالي باندې اخته کېږي بیا د همدغسې خلکو نه بیا نور مشران جوړېږي مشران جوړېږي دا زما ستا عمر ته رارسېږي بیا هم نور هغه ټولنه د تاوتریخوالي نه یوه ټولنه یو تاوتریخوالي ټولنه جوړېږي نو د همدغه نه تر ډېره ځایه پورې د ټول چاپېریال هغه سوله ییز ژوند ګډوډ کېږي که څرنګه دا بالکل خرابېږي باید یې خرابونې ته یې پرېنږدي که په داسې وي چې ورور وي پلار وي هر څوک وي که نه نږدې اوس خو ګډوډي وي سمه به شي خیر دی د خپل ایوانان د اوس یې جومات ته دېسته وي مکتب ته دېسته وي لږ د نظر هم په کوي خو نه دا فکر باید ډېر زیات وکړي چې دا یې داسې جګړه ستونزه په جوړه نه کړي چې سبا ته یا بل سړی په خپاوي یا ته په خپاوي یا د پلار په خپا شي یا نه پیوانانو نه باید دی چې څوک خفګان جوړ نه کړي که څوک خفګان جوړوي که نه هغه نه احمق سړی بل نشته دی نه لنډه دې په دې وي چې ټول کلي کام ته هغه سپک ملامېږي چې دا په ایوان یې ملیا وتړه ده په ماشومانو باندې په ماشومانو نه چې بل ماشوم یا کني یا یې وایي یا یې ټکوي دا خپله احمق دی او بالکل دا خبره بالکل دا په دې ځای ده نو درنو لیدونکو موږ تاسو ګورو په خپله ټولنه کې موږ تاسو ګورو لکه ما چې تاسو ته وویلې همدغه واړه بچیان دا لویېږي دا زموږ ځوانه ټولنه په تاوتریخوالي اخته کېږي او دا ځوانه ټولنه چې په تاوتریخوالي اخته شوه تاسو به لیدلي په مشرانو کې داسې خلک بیا پیدا کېږي دا نوره مشران کېږي او دغه مشرانو ټولنه اوس موږ د دغه جګړې د ورځو د شپو ورځو دغه د تاوتریخوالي حالت تر ډېرو کلونو پورې نشي پوره کېدی دا به همداسې ورو ورو روان وي دا به ځي دا د هغه دغه حالت دغه د تاوتریخوالي حالت کې چې څوک رالوی شوي دي دا تاوتریخوالی به د دغو خلکو سره ملګری تر څو په یو سوله ییز ژوند باندې دا ژوند واوړي نو د دغه مخکې لیدونکي د پوښتنې په اړوند یو بل شی حاجي صاحب په دې هغه کې ډېر رول لري ډېره ونډه لري او دې ته باید زموږ د خلکو پاملرنه وي او زموږ د هغه ټولنې چې هغه تر ډېر ځایه پورې برلاسه ټولنه ده یا څه د واک او د ځواک خاوندان دي دغه د لوبو دا لوبې کول دا لوبو ته د ځوانان هڅول یا د لوبو په لور متول یا دغه د لوبو دا ټولنه داسې چې یو انسان پیدا شي یو وګړی پیدا شي یا